السلام علیکم. د پښتو زده کړې په درېیمه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره زده کړه کې مو الف او ب وویل. نن به پ او ت زده کوو چې پ او ت چیرته لیکل کیږي او څنګه آواز کوي. راځو اول د پ خواته. پ پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. پوره پ د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه مصرف. په مصرف کې پ پوره لیکل شوی ده په آخر کې. راځو یو بل توري ته لکه یورپ. په یورپ کې هم په آخر کې پوره لیکلې ده لکه کړپ. په کړپ کې هم په آخر کې پوره لیکلې ده. پوره پی مو ولیکل او اوس نیمه پی لیکو. نیمه پی د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه پاک. په پاک کې پی په سر کې لیکل شوی. راځو یو بل توري ته لکه پل. پل هغه پل چې خلک په تیریږي. په پل کې هم پی په سر کې لیکل شوی. اوس به داسې تورې پیدا کوو چې پی په مابینځ کې لیکلي لکه شپه. د شین او د هې په مابینځ کې پی ده شپه. او یو بل توری لکه توپک. په توپک کې هم پی د واو او د کاف په مابینځ کې لیکل شوی توپک. دا مو پی وویله او اوس راځو د ت خواته. ت پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. اول پوره ت لیکو او پوره ت د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه توت. په توت کې ت په آخر کې لیکل شوی. راځو یو بل توري ته لکه بوت یا بوتان. په بوت کې هم ت په آخر کې لیکل شوی. راځو یو بل توري ته لکه سست. په سست کې هم ت په آخر کې لیکل شوی. پوره ت مو ولیکل او اوس نیمه ت لیکو. نیمه ت د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه تیز. په تیز کې ت د توري په سر کې لیکل شوی. راځو بل توري ته لکه تخته. په تخته کې هم ت د توري په سر کې لیکل شوی تخته. راځو یو بل داسې توری پیدا کوو چې ت په مابینځ کې لیکلي لکه ستن. په ستن کې ت د سین او د نون په مابینځ کې ده ستن. راځو یو بل توری پیدا کوو لکه کتاب. په کتاب کې د ی او د الف په مابینځ کې ت ده لکه کتاب. نن مو پ او ت زده کړل. پی مو اول ویل چې هم نیمه لیکل کیږي او هم پوره لیکل کیږي او بیا مو ت ویله. ت هم پوره لیکل کیږي او هم نیمه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. تر بلې زده کړې پورې د الله په امان.